احمدشاه مسعود څوک و؟ خاین و که اتل؟ د مسعود په اړه قضاوتونه څه دي؟ له ډاکټر نجیب الله سره یې کوم ملي خیانت کړی دی؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. احمدشاه مسعود د افغانستان د معاصر تاریخ او مختلفو جریانونو یو مطرح اړخ و. له همدې کبله د یو له تر ټولو ډیرو متنازعو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. د مسعود پلویان هغه ملي اتل، د روسانو پر وړاندې د جګړې تر ټولو لومړی قومندان او هم د طالبانو او پاکستان پر وړاندې د مقاومت یوه ستره الګو ګڼي. مخالفین بیا مسعود د جهاد له وخته د روسانو خاص سړی، قوم پرسته او د تنظیمي جنګونو او ګډوډیو ستر عامل یادوي. خو واقعیتونه څه دي؟ مسعود ملي اتل و که ملي خاین؟ په دې لیکنه کې به همدې مسلې ته یو ځل لاندې نظر واچوو. مسعود ولې ملي اتل نه و؟ احمدشاه مسعود او بل هر جهادي مشر چې د داود خان د حکومت خلاف له پاکستان سره یو لاس شوي وو او هلته یې پناه وړې وه، د ملي حیثیت له کبله تر سوال لاندې دي. په دې کې شک نشته چې د داود خان حکومت له ښېګڼو سره نیمګړتیاوې هم لرلې، خو آیا پر ضد یې له بر هر هیواد بالخصوص پاکستان سره یو لاس کېدل په ملي او شخصي لحاظ باعزته او باحیثیته کار و؟ مسعود د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط پر وخت په دې تورن دی چې د ملګرو ملتونو د سولې معاهدې له لوی ناکامونکو څخه و. هغه د دې لپاره چې د دغې سولې بل ناکامونکی یعنې حکمتیار پر کابل له واکمنېدو لرې وساتي، په قومي او سمتي دلایلو له جنرال دوستم او د نجیب له یو شمېر جنرالانو سره په جبل السراج کې ګډ ائتلاف جوړ کړ او پر کابل یې برید وکړ. مسعود او حکمتیار د مجاهدینو له اړخه د بنین سویان د سولې پلان اصلي ناکامونکي وو. دوی وروسته د دوو لویو سیالانو په حیث د قدرت پر سر اوږده کلونه کابل مرچر او کندر کړ. د افغانستان د پوځ او نظام پاشلتیا، د کابل ښار ورانېدل، د ناهیدي په شان د بېشمېرو پیغلو او په ټوله کې د افغانستان د عزت ننګول او لسګونه زره تنه وژل کېدل چې وروسته دا هر څه د طالب د واکمنۍ او د نړیوال تروریزم په مرکز د افغانستان د بدلیدو سبب شول، له یو بل زنځیر سره تړاو لري. مسعود ملي خاین و. د مسعود په اړه د هغه سرسخته مخالفینو ادعا دا ده چې دی ملي خاین او په پورتنیو قضیو کې ډیر لاس لرونکی و. له شک پرته چې په یوه داسې قضیه کې هم مسعود بیروله نه و، خو مخالفینو نه یې څو پوښتنې کیدای شي. د داود خان خلاف د پاکستان جنگ یوازې مسعود پیل کړی و که نور خلک هم ملګري وو؟ له نجیب سره یې د سولې مسله یوازې د مسعود د قدرت غوښتنې قرباني شوه که نور هم ونډه پکې لرله. مسعود تنظیمي جګړې له تش ښار یا دیوالونو سره کولې که مقابل کې نور تنظیمونه هم موجود وو. که مسعود ملي خاین و، د ده مخالف لوري هم خاینان وو او که نه؟ که مسعود حتی د بهرنیانو په اشاره د طالبانو پر وړاندې نه جنګېدونکی و، د طالب غلام رژیم مشروعیت به څنګه ننګوله کېدله؟ له مطلق قضاوتونو به تیر شو. لکه چې وویل شول، د افغانستان د تیرو څو لسیزو جریانونو ټول له یو بل سره نښلېدونکي زنځیري اړیکې لري. په دغو جریانونو کې ډېر لوبېدلي لوبغاړي داسې دي چې که ممکن موږ او تاسې هم ځای ناستي او هماغسې د پردو په پړاو تړل شوي وای، همدا ډول یا تر دوی بدترې کارنامې به مو لرلې. لیدونکو په دې هیله چې د مسعود په اړه به مو دغه ویډیو تر پایه را سره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.